د غزني ښاروالۍ مسؤلین وایي دوی مخکې نور سړکونه هم سم کړي او دا سړک به هم جوړ کړي چې ښار به نور ورسره سم ښایسته شي او خلکو ته به اسانتیاوې رامنځته شي. عموما دغه سړک د موږ تاسو باندې ولاړ 515 متره طول لري او په 2 متره په بر باندې دغه باندې اسفالټ اچول کیږي په دوه طبقو کې. البته یو طبقه 6 سانتي تکنیس لري، دوهم اخیری طبقه بیا 4 سانتي تکنیس لري. ان شاء الله د خلکو د سہولیت لپاره به ان شاء الله ډیر موثر تمام شي. د غزني ښار اوسیدونکي پرې زیات خوښ دي او د ښاروالۍ له فعالیتونو راضي دي او د غزني ښاروال څخه ډیره مننه کوي او له ښاروالۍ فعالیتونه نور هم ستایي. قبلا این سرک خامه بود و ما کسبکارانی که به حساب دمیج کار میکردیم از گیر خاک و گرد و چیزی از این روز نداشتیم. حالا ماشاءالله سرک پخته شد و بالکل کلگی آرام و آسوده و بسیار خوشحال هستیم. اقدام نیکی کردن. به خاطر پخته شدن این سرک ما بسیار خوشحال هستیم و همچنان ناگفته نمانه که برای جلوگیری از آلودگی هوا، محیط زیست و همچنان حالی وقتی سرک ما پخته شد از این چیزها جلوگیری شده. تر دې مخکې د غزني ښاروالۍ په غزني ښار کې نور داسې سړکونه هم جوړ کړي چې ښاریانو پرې زیات خوښي وښوده او د غزني د ښاروالۍ فعالیتونه یې وستایل.